د هلمند پخوانی والي مولوي عبدالاحد د طالبانو د مشر مولوي هیبت الله اخندزاده د ځانګړو ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د باختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده لیکلي چې دغه مقرري د طالبانو د مشرتابه د حکم له مخې شوې ده. مولوي طالب پخوا د هلمند والي و. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخندزاده له هیڅ رسنیو یا بهرنۍ چارواکي سره خبرې نه دي کړي. د هغه یوازې یو عکس او څو غږیز پیغامونه خپاره شوي او د طالبانو په حکومت کې اکثره پریکړې د هغه لخوا کیږي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده تازه د کندهار ولایت له طالب ولسوالانو او امنیتي قومندانانو سره لیدنه کړې او هغوی ته په دغه کتنه کې یو لړ هر اړخیزې خبرې او سپارښتنې کړې دي. نوموړي ټولو طالبانو په خطاب کې ویلي سپارښتنه درته کوم چې زما خبرې داسې یاداښت کوئ او عمل پرې کوئ لکه د شریعت یو حکم. د ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت بریالیتوب په اطاعت کې دی او زما داسې اطاعت وکړئ لکه د شریعت یو حکم. که مو اطاعت ونه کړ کامیابي به مو په ناکامۍ بدله شي. باختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو تر څار لاندې فعالیت کوي د مولا هیبت الله دغه څرګندونې خپرې کړې دي. په دغه څرګندونو کې مولا هیبت الله پر طالب مسؤلینو غږ کړی چې اختلافات مه کوئ، یو د بل سره همکاري وکړئ، ځانونه په شریعت برابر خپلې څڼې کمې او ځانونه اصلاح کړئ. که یې اصلاح نه کړئ نظام او ولس ته به زیان ورسیږي. هغه په خپلو سپارښتنو کې زیاته کړې یتیمانو ته د تعلیم زمینه برابره کړئ او د طالبانو د پوهې سطحه لوړه کړئ. سیمینارونه ورته جوړ کړئ ترڅو په اداري برخه کې مهارت پیدا کړي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.